د هرات کندهار لویه لار نن سهار 5 بجې یو ځل بیا د یوې ترافیکي ناورین شاهده وه. سیمه ییز مسؤلین وایي دغه پیښه د هرات په زاول ولسوالۍ کې له 302 ډوله موټر سره د فلانکوچ موټر د ټکر په پایله کې رامنځته شوې چې په پایله کې 11 تنو ژوند بایللی او 7 تنه نور ټپیان شوي دي. د مسؤلینو په وینا د دې پیښې مړه شویو کسانو کې 2 مېرمنې او یو ماشوم هم شامل دي. اولی صبح حادثه شده بود به منطقه شندن که از اثر از او حادثه متاسفانه 11 فوتی و 7 واقع مجروح به شفاخانه حوزه هرات آورده شده بوده که از مجروحین وضعیت اینا به استثناء یکی که نسبتا وخیم بود دیگر وضعیت نسبتا خوب بود. بعد از اتهامات لازم بستر اونای قابل بستر بود بستر شدن متوقی رخصت شدن. له دې سره یو شمېر هیوادوال د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول او د ځینو لارو خرابوالی په هیواد کې د ترافیکي پیښو د زیاتېدو اصلي لاملونو څخه بولي. اکثرا حادثاتی که با این سرعت برخورد میکنه بیشترین قسمی که امروز هم شما دیدیم بیشترین موقعیت تلفاته. اونایی هم که باقی میمونن اکثرا معیوب معلول جامعه که ما در فقر زندگی میکنین فکر کنین چقدر این هزینه های سنگین سردوش جامعه قرار میده. متاسفانه یک ذره قوانین ترافیکی کمتر رعایت میشه و شهر هم بسیار شلوغ شده و از ریاست خوب ترافیک خواهشمندیم که در راستای قانونمندسازی رانندگی بیشتر دقت کنند. از جلوگیریش خیلی اینا تاشر مزاحمت داره مردم پرش میدن جلو باز موتورا خیلی پرش میدن باسکل هم پرش میدن. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې هم د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شاوخوا 8 تنو ژوند له لاسه ورکړ. د هرات حوزوي روغتون تازه شمېرې هم ښیي چې هره ورځ د ترافیکي پیښو له کبله له 10 تر 15 ټپیان دغه روغتون ته وروړل کیږي.